سازخ کوم په دې برګیډیر صاحب باندې چې برګیډیر صاحب خبره دې واپسوه که مې دا د سرې خولي سړی دا وار راغلی په زو خدای چې بیا دا دروازه په راټکم ووینې ډېر تنګ یو د هغه د منظور خبرې شوې ټول کام به د منظور خبرې له راځي ټول کام به اخر به دغه منظور ته کښېني چې مشره ته یې فیصله کړه وخت د پاکستان و حکومت ته لار راکړه که لار نه راکړې دلته به بیا منظور راځي چې منظور هره فیصله وکړله بیا به موږ د منظور فیصله منو تاسې رهبرانو خو داسې خاورو کې ناست یو دې زموږ دا یوه مطالبه ده نور موږ بل هېڅ هم نه لرو نه موږ د روډ غوښتنې لرو نه موږ د تعلیمي ادارو غوښتنې لرو نه موږ د پارک غوښتنې لرو نه موږ د دې څه نور د کاروبار غوښتنې لرو موږ صرف پر دروازه باندې تګ و راتګ شناخته کارډ پر تذکره باندې غواړو غوښتنه لرم خواست کوم د وطن د خلکو سره چې تاسو دا خبرې وبلې خوا ته مه بیایاست موږ دومره بېننګه نه یو چې موږ به د مور سودا کوو موږ به مور خرڅوو دا خاوره زموږ د مور په شان ده دا خاوره زموږ د مور پړونی دی خلک چې په ورسته خبرې نه کوي نه دې د دا وطن خوندې مندې چې وږې تیږې ناستې دي د دې خلکو سترګو کې د خاورې ور اچوي و دې پرلت ته د ټول کام سترګې دي و دې ځوانانو ته د ټول کام سترګې دي دا معلومه خبره ده چې ستونزې ډېرې دي مشکلات ډېر دي د وطن دردونه ډېر دي خو په تیارو پسې به حتمن رڼا راځي یوه خبره کوم د پاکستان و حکومت ته لار راکړه که لار نه راکړې دلته به بیا منظور راځي چې منظور هره فیصله وکړله بیا به موږ د منظور فیصله منو تاسې رهبرانو خو داسې نه کوې تاسې رهبرانو خو دا کام ایتیم کوې و پرلت یې ایتیم کوې مخکې به د پرلت هیلې ولې چې نن پلانکی خان راځي نن پلانکی مشر راځي موږ به ورته خوشحاله وو که تاسو خو د سیاسي مشران ولیدل تاسو خو د پارلمان مشران ولیدل اوس خو چې د پوځ خوښه نه سي تاسو خو پارلمان هم نه سي تللی اوس نو یې څه لاس پر ژیره کړې دا کام د ستونزو سره مخ دی دا کام د مشکلاتو سره مخ دی مشرانو سیاسي رهبرانو د ضد شوقیانو راسي یو څه غیرت په ځان کې راولي یو څه پښتونولي په ځان کې راولي که خلاصوی نه سي ورسره پاسپورټ خو یې کړي ولې بستون کې ګوتې سره نیولي دي د وطن و دردونو ته نه ګورئ د وطن و مشکلاتو ته نه ګورئ بس د سیټ جنګ مو په مخه راخیستی دي په 50 کاله موږ دوه کله پارک نه کړي پیدا په 50 کاله موږ پخه ګلي نه کړه پیدا په 50 کاله موږ ګیس نه کړي پیدا په 50 کاله موږ بجلي نه کړم پیدا نالت وي پر دې پارلمان باندې دا پارلمان موږ نه غواړو د 50 کالو څخه زموږ رهبران زموږ د وطن خلک هغه خلک چې وطن ته کار کوي په یوه نامه په بل نامه یې راوژني اوس یو پارلمان باندې سپین زړه شو پارلمان خو هم د خیره ولاړی هغه هم د پوځ قبضه شو اوس په څه کام کوي اوس په دې کام ته لار پیدا کوي اوس په دې وطن ته لار پیدا کوي د خپل سیټ دپاره سکلان هم راباسي د خپل سیټ دپاره قومونه هم راباسي نن چې د ټول کام مشره ده نن چې د ټول کام مشکل دی ټول خاموشه ناست یاست ټول چوکې ګرو یاست ډېره د افسوس خبره ده چې موږ د مشرانو دپاره یوه خبره ورته کوم چې راسي په نره دا وطن خرڅ کړي دا دروازه ورته پاسپورټ کړي دا خلک خلاص کړي هېڅ نه کوي صرف نصیحت ورته مهم کړی دی دا هغه د منظور خبرې شوې ټول کام به د منظور خبرې له راځي ټول کام به اخر به دغه منظور ته کښېني چې مشره ته یې فیصله کړه اوس غږ کوم پر دې برګیډیر صاحب باندې چې برګیډیر صاحب خبره دې واپسوه که مې دا د سرې خولي سړی دا وار راغلی په زو خدای چې بیا دا دروازه په راټکم ووینې ډېر تنګ یو د ډېرو مشکلاتو سره یو په خوږې منډې په کورونو کې وږې تیږې ناستې دي تاسو هېڅ سر نه خلاصوئ د مشر خبره ټول د شرابو په ډرمانو کې لوېدلي یاست دا نه وایه چې دا مسلمانان دي ستا وایي پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب لا اله الا الله محمد رسول الله صرف یې نوم د کلمې دي نور چې څومره وحشتونه د په وس کې دي څومره وحشتونه د بله 50 کاله کړي دي د پښتانه کانه سره په بالله که یا د امریکې په افغانستان کې کړي دي یا د شوروي کړي دي دا ستا مسلماني ده دا ستا انسانیت دی دا ته پر لا اله جوړ شوی دا رقم سړی نه کوي لږ په را ګریوان کې وګوره زموږ کام ته لار راکړه که نه دا ستا د جاله ټولېدل د دې خلکو کار د نورو خلکو ضرورت لا نشته
دا دروازه به دین تیر کوو دا سینه به دین تیر کوو موږ په امن خلک یو موږ کاروباریان خلک یو موږ تجاران خلک یو تا موږ ته هلته ورسوو نن د چمن تجار هم فقر ته ولاړ دي د چمن لغړی هم فقر ته ولاړ دي د چمن خویندې میندې هم فقر ته ولاړې دي یو دوې درې نارې کوو په جذبه باندې چې دا شرابیان یې واوري موږ د چمن په ډرنن پاسپورټ نه منو موږ د چمن په ډرنن برګېډر صاحب پاسپورټ نه منو موږ د چمن په ډرنن اسد منیر صاحب پاسپورټ نه منو موږ ته لاره کوي موږ تنګ یو موږ به هرې قربانۍ ته تیار یو موږ د کمیټې و خولې ته ګورو د دې بعده چې کمیټې هغه فیصله وکړه که زه کور ته ولاړم بیا به زه د معاینې په وړلو انتظار کوم چې هغه قرباني راکړه اول زه تیار یم بیا منم